سلامونه او نیکې هیلې که په لر کې یاستئ که په بر کې ټولو پښتنو خویندو ورونو سلامونه درته کوم اشرف غني صاحب، سلامونه درته کوم امر صالح صاحب، سلامونه درته کوم د هر چارواکو. ویم نن د افغانیت د پښتو د ایماندارۍ د اسلام د انسانیت کار وکړو چې تاسې عمران خان صاحب له دومره عزت ورکړو. ویم چې دا خو لا کم و چې یو 50 اوښانه مو تلل کړی وی هم کم دی، ځکه زمونږ او ستاسې د افغاني او د پښتو په رواج کې چې د سر دشمن هم زمونږ کور ته راشي باید موږ او تاسې عزت وکړو. همدغه شان عزت عمران خان صاحب د اشرف غني صاحب کړی و، نو موږ د اشرف غني صاحب نه مننه کوو، خو زمونږ اشاره هغه خلکو ته چې په کابل کې ناست دي حکومت پیسې خوري، د دې حکومت په پیسو باندې خپل د بچیانو ګېډې مړۍ باډیګاټانې ځان ته ساتلي، هغه راپاسېږي نن شی په اشرف غني صاحب باندې نیوکې کوي چې ته صاحب مهربانه تا ولې د دښمن هېواد یو دغه راغلی و تا خو هغې پسې بد ارد وی ولې دې ورته عزت ورکړی. نو تاسې ایجنټانو تاسې واورئ، ستاسې په خبرو کې باید زموږ ځوانان را نه شي. ای زما شیرانو زمانانو، ای ځوانانو، ای د خوست د پکتیا خلکو چې خوست کې نن کومه مظاهره شوې وه موږ هغه ستایو، موږ د هغې هېڅ مخالفت نه کوو، ځکه خوست خلک د نظام پسې ولاړ خلک دي. موږ د هغه ځوانانو د تم احترام لرو چې هغې د دې نظام په شا ولاړ دي، نه نیوکې وکړي هغه بې ځایه نه دي، خو هغه خلکو نیوکې بالکل موږ نه منو او نه د هغې دې کې کار شته دی چې هغه دلته په کابل کې ناست ایجنټي پاکستان ته کوي. وروره زمونږ عمران خان سره هېڅ دښمني نشته، زمونږ دښمني چې چا سره دغه خلک موږ له معلوم دي په پاکستان کې. عمران خان زه د 14 کالو نه د هغه سپورټر یم، د عمران خان د وزیرتوب او دا شي نه ته لرې کړه بحیثیت یو کرکټر. او عمران خان چې کله انډیا ته لاړ شي انډیا ته چې انډیا یو دښمن هېواد دی هلته یې وګورئ څومره عزت وي. نو دا خو زمونږ خپل پښتون نوم ورپورې نښتی دی، خان نوم دی ورپورې. او بیا موږ دومره مېمنګزاره خلک یو په دنیا کې، موږ وروره زمونږ تاریخ معلوم دی، زمونږ هر شی معلوم دی. په دې وخت کې موږ چا سره ورور دښمني نه کوو چې زمونږ کور ته راشي. موږ به د دنیا نه سیاست زده کوو. دا هغه صدر اعظم دی د پاکستان، حق دی چې دلته وروره اشرف غني صاحب عزت وکړي، نور افغانان و ایجنټانو ته موږ هېڅکله موقع نه ورکوو چې زموږ د ځوانانو مغزه بدل کړي او صاحب مهربانه دلته راشي تبلیغات وکړي چې اشرف غني ولې عمران خان ته عزت ورکړو. یم چې دې ورته نور هم ورکړی وی زیات ښه وه، خو موږ هغه خلکو ته ویو چې کوم په کابل کې ناست د دې نظام په خلاف باندې تاسې نیوکې حق نه لرئ او نه تاسو ته دا حق شته، تاسې خپله ایجنټي جاري وساتئ. تاسې موږ پېژندلي یاستئ، ځوانانو شیرانو زمریانو نیوکې په حق روانې دي، ځکه چې تاسې د نظام په ملاتړي خلک یاستئ. مګر سوچ وکئ، پام کوئ چې دا منافقین او دغه د وطن دښمنان چې همیشه د نظام په تحریف کې تېر کړي دي دا غلط هم نه کړي. موږ د خوست د پکتیا د نورو منطقو چې کوم انتقادونه کړي هغې ته موږ احترام لرو، خو موږ د هغه خلکو انتقاد بالکل نه منو. په دې کې د هغې کار نشته دی، څوک چې ایجنټي کې بیل درته معلوم دي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې ورته ورسي. زنده باد اشرف غني صاحب، زنده باد ټول افغانان چې نن عمران خان ته عزت ورکړو. زموږ سترګې مو چاته کړې، قربان هم شم.